د جهاد فلسفه مال کرپټ کړه، د جهاد بالنفس، د جهاد بالسيف. او پښتانو او زما ټولنه په یو بل کې نخلولې ده. تر دې ورځې پورې زما په ځمکه باندې انګریز نشته، امریکایي نشته، هندوستاني نشته. پښتون چې دی بل پښتون وژني. پښتانه په یو بل کې سره نښتي دي د جهاد په نوم باندې. کوم چې موږ دلته ټول په دې باندې اتفاق کولی شو چې د زنانو مړ کول، د ماشومانو مړ کول، د چودنو کول، په چوکونو کې بازارونو کې خلک دا قتل کول خپل ولس، دا اسلام نه دی. دا هغه جهادي منټالیټي ده چې افراطیت ته کوم چې کفارو موږ ته دې سیمې ته راوړل. نو زما چې د ویډیو نه مقصد دا و که زه غلط وم زه به د ټول ولس نه بخښنه دلته اوس په دې ساعت وغواړم چې ما غلطه وې. خو زما مقصد دا و چې اسلام کې جهاد د حالاتو سمولو دپاره دی، د روغې تتلو دپاره دی، د امن راوستو دپاره دی. کوم جهاد چې زما په سیمه کې هر ورځ تر ورځه حالت خرابېږي، خلک تباه کېږي، خلکو ژوندونه غرب و تباه شول، دا جهاد دی نه. ځکه دې کې سمون نشته. یو بل ته کافر ویل، یو بل مړ کول، دا زما اسلام نه دی، دا زما شریعت نه دی، دا زما قرآن نه دی، دا زما حدیث نه دی، دا زما سنت نه دی. د هغې نه واوړئ. زما د ویډیو نه مقصد دا و چې کوم جهاد تاسو کوئ د دغې جهاد نه واوړئ. اوس اجازه راکړه د جواب ورکړم. دا زما کلوزینګ خبرې وې په دې موضوع باندې. تاسو به خپل کلوزینګ ریمارکس راکړئ به مخکې لاړ. اوس صاحب سبا کلوزینګ ماس به ورکړم. خیر دی. هرگز به ته یو اسلام مبلغ داعی عالم به ونه ګورې چې هغه د یو معصوم ماشومانو د وینې تویول، یو مسلمان وینه تویول، یو انسان وینه تویول، حتی یو ونه یا حیوان د وژنې طرفدار وي او ته راځي. هیڅ کله هم د قرآن او د حدیث او د جهاد ټولې فلسفې چې راواخلې دا پیدا نه کړي چې د معصوم خلک، ښځې، ماشومان، ونې، حیوانات پکې ځای شي، الا چې تر څو پورې هغه د یو پرپز لپاره نه وي شوي چې هغه د مسلمان دفاع نه وي، د اسلام دفاع نه وي، د خپل ځان دفاع نه وي. ورور زما مشکل په دې کې دا دی دلته یو خبره کوي او په هغه ویډیو کې مطلق بل شی وایي. دغه رټ هرنګ فالسي ته باید مکمل پرېږدې. موږ کولی شو هغه ویډیو پلی کړو. هلته ته څه شی وایي چې دغه آیات قرآن چې دی دا آیات د قرآن دی، قرآن شریعت دی، د شریعت حفاظت چې الله کړی دی، نو بیا ولې دا خلک لګیا دي د شریعت حفاظت کوي. یو ته راوړي زما مشکل نېشنلستانو سره ته نه پوهېږم نېشنلست وایي که نه وایي یا سیکولر وایي که نه وایي، دا دی دوباره موږ د شک بحث به کوو. زه وایم چې دا منافقت ونه کم که نه چې نه جي زه نه یم داسې کټر نېشنلست. بلکل دا امید لرم چې ډیفینډ کړی شي اوس چې کله ته دلته یو باس راځي بیا ته هغه باس مطلق بدلی چې دا داسې نه دی. کوم شی وایي چې کوم کې موږ دته ته نه شو ته غلط لګی، ځکه موږ همدغه فکر موږ لرو چې هېڅکله باید ماشوم خلک، معصومان، حیوانات، نباتات هېڅکله ضایع نه شي. دکې موږ کوم اختلاف نه. خو پلیز ته دوباره خپل هغه ویډیو دې وګوره او کله تا کوم اشتباهات کړي دي امید لرم چې په هغه باندې ته ووایې چې دغه اشتباهات ما کړي دي یا خپل ځان سره یا څو په خلته وسات شي. زه علل اعلان وایم، علل اعلان ټول مخامخ دلته وایم چې که زما د ویډیو نه دا پیغام داسې ته رسېږي چې اسلام نه واوړئ، حدیث نه واوړئ، که دا پیغام زما د خولې نه رسېږي نه جهاد نه واوړئ. ګورې امجد صاحب زه به خیر دی بیا د هغه موضوع ته ګورې زه به یو دغه وکړم ستاسو سره به مرسته وشي. سیریس خبره ده زه پوره کړم. که زما د ویډیو نه دا پیغام رسېدلی وي چې اسلام کې یا د اسلام د برخو نه یا جهاد نه حدیث نه دی نه واوړئ، نو که زما د خولې نه دا رسېدلي تاسو په کار د حق جوړېدو چې تاسو ټولو زه بلاک کړی وم چې تر وروره هسې ګډوډ لګي. که دا ما پیغام رسېدلی وي مقصد مې ته څه مقصد مې ته دا و مس کمیونیکیشن که تاسو وختي مقصد مې ته دا و چې زما په سیمه کې کم جهاد روان دی دا جهاد مه کوئ. دا تاسې ویلي هغه ویډیو کې دا تاسې په دغه صراحت باندې ویلي هغه ویډیو کې چې زما په جغرافیه کې دغه جهاد روان دی د دغې په خاطر باندې دغه حفاظت د دې قرآن الله کړی دی نو تاسې جهاد پرېږدئ. دغه څه ویلي ما د دې خبرې نه مخکې څه وویلي ما وی زما مقصد دا و. نه تا ویلي اوس تا مقصد باندې موږ څنګه دلته پوه شو د زړه نه دې څه خبرې وو الفاظ دې موږ ته اعتبار لري. همدا صاحب زه نه یم خبر وسام صاحب د چیز نه داسې خو ستا د زړه نه زه نه یم خبر. ما درته واضح کړه چې تا داسې ویلي زموږ برداشت دا دی په دې کې ته د خبرې نه دا وکړه. دا خو ګوره دا خو ستا د زړه نه زه نه یم خبر. تاسې چې دا جغرافیه اوس پسې تړئ دا په هغه ویډیو کې نشته.
دا کې جغرافیه زه هم تړي تاسو څه وایم اوس ګوره که تاسو وختي ماته ووایې